دا دې څه چلو که کټ کا دمه بس والو کیمرې شت هغه ته تاسو هغه ته دا کټ لک را دی خو کوي کیمرا بند کا اکشن ابتابه دا دې څه چلو ددک نه کنه ددک به بس راشه کنه ویبت خو نه دلته په جړا نه راځي تر تاسو په جړا را روان یا لکه تمانچه مې راوړې ځان سواد ورېده وتاد لی ورکومه په دې لږ دا سړوله مړه دا وطن کې السلام علیکم نیکه وعلیکم سلام ابتابه څنګه یې ښه ولې ابتابه خو مسلمانه موټا خان دې جګړه مو څه شروع کړې ته आवाज کو وجنه مې نن خو پرېدم نه چې وجنې دا واله تمانچه روره او دا سر کېږي وادي ورېده او زه دا نه لاړم السلام علیکم ته ورته څه پوه شه د سبسکرایب په صحیح مطابق اوس ته لاړم زه صحیح السلام علیکم یالا دا دې څه ابتابه دا دې څه چلو ابتابه دا دې څه چلو که ما خو دې په لار خطا کړه صحیح دی کنه تام را لمو دیم را لمو سړی باندې ور پریوزه کاکا جان دا راته وای اول دا تاسو درن کوم چې ته څنګه مطلب دی عمر ته چې سړی ورسې هغه د زړه زور ختمي خو ماشاءالله ستا زړه لا ژوندې دی څنګه ترګول تاسو ګورې هغه باز ولا ویډیو هغه ډیر زیات خندولي ډیر زیات مینوال چې خوشاله من وای چې زمونږ د ډیر زیات ولیدل چونکه نن سبا هواین زر ز پلانې واینز کوم علاقو واینز شي ډیر مرګري سره ټول شي خو چې کله دغه باندې سنه انکم شروع شي اساس خواږه ملګری یو خبره مانسته او $2 راشي به ستوران تاسو وکړه دا اوس چې کوم شوټینګ وشو د روجي حواله سره نو مطلب دې کې تاسو کوم میسج کوم پیغام ورکو خلکو ته سوال غواړي زموږ چینل دې سره ضرور سبسکرایب کړئ راځي جوسوا ورو پروګرام تاسو आवाज د خپل قربا شهزاد خان سره بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ قدرمنو کتونکو د پروګرام تاسو आवाज سره زستاسو قربا شهزاد خان یم نن چونکی تاسو دغه مخ کې شاټونه مم ګوري راغلی ما د هرچن واینز په نوم باندې افتاب یو د ملګرو چې کوم د چینل جوړ کړی دی او ډېر مزیدار اصلاحي ویډیوګانې کوي نن اوس چونکی زم فارغ او موبایل را شهر چې څنګه ویډیوګانې کوي څه مطلب فني مزاحیه یا څنګه مطلب څه دغه باندې کوي نو ډېر مزیدار ویډیوګانې غوښتل مې بیا په اخره کې دوی چې دا کم سکریپونه هغه کمپلیټ کړل ویډیو مکمل کړل ما چې دوی سره یو څو خبرې وکم نو د چینل چې کوم آنر دی افتاب بھائی دغه سره چې کوم دی یو څو خبرې کوم افتاب بھائی ډېر زیاته مننه درته وای افتاب بھائی چې د چینل لا سوچ مو څنګه راغی اول خو زه شهزاد بھائی تاسو ډیره شکریا ده کوم جی چې په دې دومره لاند تنګ وخت ته مونږ لراله او تاسو د چینل تاسو आवाज د غیم شکریا ده کوم د واینز ته مونږ د سره لویره چې مونږ به د مشتاق سره له مشتاق له سره کار کوو نو دا از دغه مونږ دغه نه کړی دا هغه به مونږ د سمخ کې رو بوتلو بیا مونږ نور په ډیرو چینل کار کو کوټکر واینز دی کو ساده ګل واینز دی او کو توتی ګل واینز دی توتی ګل واینز حاکه نو خو لکه اصلي کې مونږ چې را وستو دی پیټ د مونږ مشتاق لاره کو زوی ما کو اختر ګل دی دا مونږ هغه وستیو بیا هغه ماته ورته خپل چینل جوړ کا سو باری خلکو پسې ګرځي چې زماره یو څه خدمتي ابل لزکوما او باقي مړه تل تخپل وخه نو زه دغه ډیر شکرګزار یم او دغه د احسان به چرته میر نه کما نو مخکې مو څه خیال دی چینل کې مخکې مطلب تاسو خو ماشاءالله په اصلاح باندې کار کوئ په فني باندې کار کوئ چینل مخکې په وړاندې لکه څونه پورې څه سوچم دی مخکې یاره ان شاء الله چې زما سره خپل ټیمي کنه نو دا چینل تاسو پورې چې یوټیوب کنه دا چینل بقایمي چې یوټیوب ختم شي نو بیا الریډي سب بل څه دغه نشته اکثر لپاره مونږ ډیر زیات ولیدل چونکه نن سبا هواین زر د پلانې واینز کوم علاقو واینز شي ډیر مرګري سره ټول شي خو چې کله دغه باندې سنه انکم شروع شي اساس خواږه ملګری یو خبره مانسته او $2 راشي به ستوران شي خپلو کې نو داسې صدقه خو باندې ماشاءالله مرساس د ټیم ډیر وخت ډیر زبردست دی خو نه ان شاء الله د خبره باندې زما امنیت سپاري زما د ټیم امنیت سپاري هغه خلک کوي چې په نیت کې یو بل ته فرق راشي زه تاسو درغله دا ماته درغله نو په دغه باندې ټیم نه چلیږي ټیم به هغه ټیم ګوري چې د غونډو نیتونه صفای او یو شان محنت کوي اوس تاسو کتل بارات استاد زما یو شل پټه وایي خو غږ نه دی کړی چې یاره یا غوسه شو یا دغه نو خپل هغه پارټي صحیح وکړو
صحیح ډېر زیاته مننه آفتاب بھائی بس الله دې ستاسو دا کاروا دغه شان مخ په وړاندې بوځي او چې معاشرې دپاره دغسې ښایسته ښایسته اصلاحي ویډیوګانې راوړئ وړاندې کېږو چونکې ټایم را سره ډېر زیات کم دی موټا خان خپل نوم یې را نه راځي په ویډیو کې راته دغه په دغه اخترګل جي دا راته ووایه چې تاسو څنګه مطلب د دوی په دې کاروا کې تاسو څنګه شامل شوئ او دغه هم چېرته نه زده کو دا د لالا سره موږ ویډیوګانې کولې لګیا نو دا غونډ ټیم موږ هلته وو نو دا هغه ځینه زموږ ټولګی نو هغه چې کله آفتاب ته دا مشوره ورکړله نو موږ له هم بیا دا رایې راکړله چې آیا تاسو ټول یو ګروپ یې یو ملګري یې او په اتفاق سره ښه صحیح کار کوئ انشاءالله ښه به شئ الله به بری درکړي مخکې به شئ که نه نو ما دې ته وویلې مالیره دا خو لالا خو راته صحیح خبره کوي بس انشاءالله دا دغه موږ له ښه دی چې په دې باندې اوس موږ مشوره وکړو نو بس دا ملګري بیا دې خوا راللو خپل چینل ته نو لالا لکه مطلب دا دی موږ سره ډېر هیلپینګ وکړو ډېر ښایسته دغې راله وکړو او نور ساده ګل او بې روزګاره واینځ او دې ټولو کې موږ کار وکړو صحیح ماشاءالله هسې یو خبره ده اخترګل له ستاسو ګورې هغه باز ولا ویډیو هغې ډېر زیات خندولي ډېره زیاته مینهوال چې خوشحاله یي موږ خوشحاله یي موږ وایو چې زموږ دا مینهوال خوشحاله یي که نه لکه موږ چې خوشحاله یي تاسو نه څه د ټینشن دور دی خو ټینشنونه خو پرېږده ډېره زیاته مننه قدرمن شي بل کاکا جان را سره ولاړ دی کاکا جانه دا راته ووایه اول دا تپوس درنه کوم چې ته څنګه مطلب دې عمر ته خو چې سړی ورسي هغه د زړه زور ختم وي خو ماشاءالله ستا زړه لا ژوندی دی یو کار ده د انسان نه نور څه نه جوړېږي خو د خلکو خدمت کول دي که هغه په هره طریقه څوک د لاسو کولی شي څوک د قلم کولی شي څوک د چا سره دیاړي کولی شي څوک د خولې کولی شي که نه موږ په آخر عمر کې دا کوشش کوو چې د غلطو نه دا خلک واوړي د منشیاتو نه واوړي جنگ جګړو نه واوړي په وړو په سر جګړه موږ یو پاټ کړی وو چې وړو په سر جګړې مه کوئ په دې کې تاڼه تحصیل او تباهي راځي د دغه شیانو نه دا خلک منې شي او انشاءالله چې د موږ له خولې نه دوی د قام ته هم خیر ورسي او د قام موږ ته دوا وکړي داسې یو کار موږ وکړو که نه په دې شوق باندې زه راغلم ما چې نور څه هسې هم نشم کولی خو دا ټیم را سره ده زه به پکې اصلاحي کارونه کوم او انشاءالله چې کامیاب هم دي مشر کردار به ادا کوو او انشاءالله کامیاب هم دي او مینهوال یې ښه په شوه ګوري او ټولو ته وایم که په موږ نه څه غلطي کېږي تاسې موږ ته ویلی شئ که نه او موږ ټول عمر دا کوشش کوو چې تاسې خوشحاله مو ساتو او د غلطو کارونو نه منې شئ ویډیو چې کومه تاسو وکړله دا اوس چې کوم شوټینګ وشو د روژې حوالې سره نو مطلب دې کې تاسو کم میسج کم پیغام ورکو خلکو ته څه ویل غواړئ موږ دا ویل غواړو بغیر د روژې نه شر فساد ښه شی نه ده په معمولي خبرو د بل په خوله وینا یو خبره ثبوت ته نه یې رسېدلې جګړه پې وشي مړي پکې وشي څه تې جوړ شي نو دا خو روژه ده د عبادت میاشت ده د صبر میاشت ده نو ټولو خلکو ته زما دا وصیت ده چې تاسې صبر کوئ که سړي نه یو غلطي وشوه نو څو بده خبره نه ده ته چې غلی شه که هغه انسان په خپله به پوه شي زما نه دا غلطي شوې ده که نه خو چې ته مو څه په لاس ګرېوان شي دې نه به څه جوړېږي او بیا بدناموي روژه بالکل روژه ده ډیره مننه خوشحاله راته اوسئ بل ستا پکې څه پاټ یاره ماشاءالله ټودا راته د دې مقصد څه اوس کلیر که که نه چې مینهوالو څنګه چې تا وختي خبره کوله دا راته ووایه چې څه پاټ ستا د دې پاټ مقصد څه آیا ریل کې داسې کېږي ډېر شوي هغه عکاسي وکړه یو قسم بالکل لکه دا خو د دې آفتاب بی چې کم دی د ده یو پاټ و وادې ورېده او ده موږ له یو داسې دغه راکړو چې یاره دې نه دا خلک عبرت والي مخکې لکه ډېرو کورونو کې داسې شوي که نه تاسو به کتی شئ چې معمولي خبره بار یو سړی وکړي یا په رشته دارو کې یو سړی وکړي د هغې نه کور کې راشي جنګ جګړه جوړه شي نو هغه د آفتاب بی نن دا دغه وکړو چې یاره دا روژه را روانه ده او کیدی شي چې څوک ته لکه عبرت وادي ورېده او دا جنګ جګړې ختمې کړي څوک داسې کردار ونه کړي کور کې جنګ ونه کړي شر ونه کړي نو دا څه دغه چې وشو دا موږ د آفتاب بی په دغه وکړو صحیح شو ډېره زیاته مننه قدرمندو کتونکو د خپله خپرونه هم په دې ځای باندې راټولول غواړم ماشاءالله تاسو د ټول ټیم خبرې واورېدې د آفتاب بی د هغې د ټیم ډېر زیات مشکور یم او ډېر خوشحاله هم شوم کو هر واینز واله دي زه وایم کو د هر ځای دي ډیر زیات خوشاله شم چې داسې په اصلاح باندې کار کوي کو په خندا کې معاشرې له یو ښه میسج یو ښه پیغام ورکوي یا مطلب داسې لکه دا نن چې دوی دا کومه ویډیو وکړه ډیر زیات خوشاله شوم اخر کې به زه هم دغه پیغام ورکړم قدرمندو کتونکو چې د رمضان المبارک میاشت ډیره یو اهم او زبرګه مبارکه میاشت ده
زه چون کې اسلامیک سکالر نه یم ډیټیل کې تلل نه غواړم خو دومره د خپل علماو دغه نورو په کار چې دغه د صبر میاشت د صبر بدله جنت دی چې موږ پکې دا نه کوو چې یاره په وړو خبرو باندې یا په وړو باندې او یا لکه په بازار کې په یو څیز بل څه په کور کې وړو باندې جګړې معمولی خبر په کار چې موږ ډېر زیاته ښکلې تېره کړو دا د مسلمان دپاره ډېره لویه ده دغه خبره چې هغه باندې په ژوندون باندې دا میاشت راشي باقي اخیری میسج پیغام دا دی ماشاءالله دا ملګری ډېر د زړه نه لګیا دی او مکمل فی سبیل الله لګیا دی اوس هم خپل کارونه پرېښي چوټ کې دا ټول په خپلو دوی چې کوم دا کاوش دی کوم مطلب دوی چې دا کوم هلې ځلې کوي د هرچن واینز په نوم باندې دوی دغه چینل جوړ کړی دی په کار داسې کو هر واینز والی چې هغوی موږ برپور سپورټ کو د هرچن واینز په نوم باندې د دوی چینل له بالکل یوټیوب باندې سرچ کولی شي دا سره ضرور خوښ کوي دغه پاڼه د دوی باقي چې کوم دی نو ماشاءالله پروګرام د ډېر ښکلی وشو دغه ویډیو د سره هم وګورو روژې حوالې سره وشوله چېرته چې هم اوسئ ښاد آباد خوشحاله اوسئ تل بریالي اوسئ د هغه لوی الله په امان इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।